یو خور پوښتنه کوي زه عصبي تکلیف لرم کله چې لمونځ خلاص کړم زه نه پوهېږم چې ما څو رکعته لمونځ وکړي او څه شي مې پکښې وویل آیا په دې سره زما لمونځ صحیح دی او که یا بسم الله الرحمن الرحیم دغه خبرې چې مو سر خلاص زموږ د امام صاحب پر مذهب درې حالت دي که سړي پر مانځي کې شک سو چې ما دوه رکعته کړي که درې اول شک یې ولمنځ یې صحیح نه دی د سره بیا راګرځي اوس زموږ زمانه خو د دې نه دی چې اول شک دی دا صورت خو ولاړ دوهم که د ده شک سو چې ما دوه کړي که درې فکر دی که غالب ګمان داسو چې درې دی بس درې دی که غالب ګمان داسو چې دوه دی بس دوه دی هغه چې په ورځ د قیامت بیا څه کېږي هغه د خدای کار دی د الله په دې دنیا ته خلاص د خدای په قانون خلاص که تا دوه دی بس دوه یې که درې کړي هم پروا نه کوي که تا ګمان غالب ګمان داسو چې درې دی بس درې که درې نه وکړي هم صحیح دا خو پر غالب ګمان دی او که دا نه وه بیا دا ځای ته چې مفهمي هغه شک چې شک دی په یو رقم نتلی چې دوه دې کدرې دي دوه دې یوې خواته باندې غالب نو بیا پر عقل بنا کوي پر دوه رکعاته بیا کوي بیا به دا عقل بیا بولي چې دوه رکعاته نو اوس دغه دوه صورت دي که په یو دوه کې شک سولې نو هغه خوا چې غالب پر هغه باندې ولاړ شه که غالب نو بس پر عقل لاړ شه چې یو په دوه او درې کې شک سوه که چیرې غالب باندې پر هغه ولاړ شه کني پر عقل لاړ شه چې دوه او د دغه سماج شوا چې مال منځ وکړي په دا خبرو څنګه واسطه وجه دا خو امکان نه لري د سیاسي سره کارتونه ورکړي چې دوه په خبره نه پوهیږي اصحاب دونه تکلیف دی چې هغه راولا ته په دې نه چې کوچ لمن وکړي او دغه په دغه ځای پوښتنه چې لمن څنګه کړی دی او په دې خبرو پوهیږي چې هغه څو رکعات مې وګور د مازیګر من څلور رکعات به مې نه وکړي دا چې ما په فکر باندې پېښ شي او کته د دې چې بيخي په ځان نه پوهیږي نو به وشه هغه خو بیا جلا خبره ده کني سړی په پوهیږي خو هغه صورتونه دی او دا چې د سره ته په هیڅ نه پوهیږي هر څه چې وکړه هغه کم چې وکړه دا د شیخ پالي د زمانه وخت یا بل وخت زه ګمان نه کوم چې نو دای په خامخا کوشش کوي کپه وا کې دماغ دا شو چې دا شو نه په دې ګټه به سره مزرا کوي چې دای په کوشي دغه قدر فرض دی چې زه کم نن کوم څو رکعات دي او هغه دا فرض دی چې دی به فرض کی دا فرض دی چې دی به دا واجب دی چې دی به واجب کی دا به نه کمی دا به نه پرېږدي هغه یو هغه چې بيخي داسې وي لیونی شي د لیوني حکم جلا دی هغه برداشت چې دی نه په کوی څو رکعات کوم څنګه رکعات کې بار سره یو تکشینی و څنګه هغه جلا مسله دا استاد تا مبارک خدا خبري ماته نه معلومیږي ته به دې کې کپه دا یو د نشه په وګړه ته به سره خپل من په دې واکه کې چې دماغ نسامي او په بداش واکه په کوشش کوي چې دماغ نشه سالم د ټول شان څخه فارغ کې د خپل خامخا بعد شریعت ټول په باندې کوي هم په فرض معلومي هم په وخت معلومي هم برکاتونه معلوم ام به فرض کوي واجب کوي والله سبحانه